د انټرنیټ مصرف څنګه کمولی شو بغیر له کوم اپلیکیشن څخه. ښه راغلاست دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به یاست. نن زه په دغه ویډیو کې تاسو ته د انټرنیټ مصرف کمولو طریقه درته ښیم. 100% کار کوي بغیر له کوم اپلیکیشن څخه. زه خپله هم دغه طریقه کاروم، نو تاسو هم دغه طریقه په موبایل کې ضرور وکاروئ. ډېر ملګري دغه شکایتونه کوي چې زموږ موبایل ډېر مصرف کوي. نو راځو ویډیو شروع کوو. ویډیو کې به تاسو مکمل معلومات ترلاسه کړئ. راځئ چې ویډیو شروع کوو. د ویډیو شروع کېدو دمخه که تاسو زموږ چینل نه یې سبسکرایب کړی، زموږ چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو لپاره، او په خوا کې د بیل آیکن باندې ضرور کلیک وکړئ چې زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې ژر در ورسیږي. راځو د ویډیو په طرف باندې. ډېر ملګري دغه پوښتنې کوي چې موږ انټرنیټ مصرف زیات کوي. نو په دې ویډیو کې تاسو دغه یو طریقه درته ښیم چې بغیر له کوم اپلیکیشن څخه تاسو په موبایل کې د انټرنیټ مصرف کمولی شئ. هغه څنګه؟ هر یو اپلیکیشن به ستاسو په خوښ باندې کار کوي. که تاسو غواړئ فسبوک، په واتساپ، مسنجر او په یوټیوب به دغو ټولو باندې ام بي بنده کړئ که نه، نو دغه باندې ام بي بنده کوي، نو هېڅ کار به نه کوي دوستانو، هېڅ کار به نه کوي. او که غواړئ چې تاسو موبایل کې داسې ډېر پروګرامونه یي که نه، داسې ډېر اپلیکیشن یي که نه، دغه ټول فعال وي او دغه مختلف دغه باندې ایډز راځي که نه، نو دغه هم ام بي خوري دوستانو، دغه هم فعال وي، نو دغه له لاسه هم تاسو انټرنیټ مصرف زیات کوي. نو نن دې ویډیو کې دغه طریقه درته ښیم. دغه یو طریقه یوازې په نوي موبایلونه چې دي که نه دوستان، دغه نوي ورژن موبایلونه چې دي، 10 ورژن، 9 ورژن، دا شی 8 ورژن پورې، دا شی تر 11 12 پورې، دا شی څه ده، نو تاسو په دغه موبایلو کې دغه طریقه کارولی شئ. هغه موبایلونه چې دي که نه، زاړه موبایلونه چې دي که نه، هغو کې ما هم نه دی استعمال کړی، ځکه چې هغه که هغو کې دا طریقه کار کوي او که نه، په دغو موبایلو کې حتما کار کوي. لکه ای کمپنۍ چې دي که نه، سمسنګ موبایلونه، او جي کمپنۍ، داسې نوټ کمپنۍ، دغو کې کار کوي دوستانو. نو راځو د ویډیو په طرف باندې را به شئ تاسو سیټینګز ته. سیټینګ ته چې کله راغلی که نه، په کنیکشنز باندې کلیک وکړئ، او دلته به تاسو بیا په ډیټا باندې کلیک وکړئ، ډیټا یوز په دې باندې کلیک وکړئ. او دلته چې کله کلیک وکړ که نه، دلته به تاسو بیا راشئ په مینیج اپ ډیټا باندې به کلیک وکړئ. دلته د کومه اپلیکیشن چې دي که نه، تاسو د موبایل ټول اپلیکیشن دلته راخلي. دلته یو د ډیټا ده یا هم د وای فای ده. کله چې تاسو یو وای فای باندې وصل یې که نه یو چا سره، دلته تاسو کولی شئ چې هر یو اپلیکیشن په خپله خوښه وکاروئ او انتخاب کړئ ورته. دلته چې ډیټا کې ما انتخاب کړي دي که نه، کروم براوزر، د فسبوک، د دغه پلی سټور، د حساب پای، دا ټول اپلیکیشن ما انتخاب کړي دي. دغو ټولو کې انټرنیټ کار کوي. ګوره دغه ټولو کې کار کوي. لاندې چې دي که نه، دلته ګورئ نه، هغه ټیک مار نه دي، دغه ټولو کې یو کې کار نه کوي، په یو اپلیکیشن کې نیټ کار نه کوي. 100% ثبوت سره درته وایم دوستانو، نو دغه کې کار نه کوي. نو زه اوس راځم دلته تاسو ته، زه اوس دغه لایټ فسبوک راخلاصوم. لایټ فسبوک دا چې راخلاصوم، ګوره کار کوي. دلته زه مثال دلته ډیټا بنده ده، ډیټا خلاصوم، ډیټا بنده ده دوستانو. اوس ډیټا چې کله خلاص کړم ډیټا، نو راځم لایټ فسبوک ته. لایټ فسبوک ته چې کله راغلم، ګورئ دغه ډایرکټ را اوپن شي، ډایرکټ خلاص شي دوستانو. نو زه اوس راځم دغه فسبوک لرې کومه، راځم دلته فسبوک لرې کومه، فسبوک راځم دوستانو، فسبوک لرې کومه، فسبوک ټیک مار څخه لرې کومه. فسبوک مې چې کله لرې کړه، نو لایټ فسبوک بېرته راځم، لایټ فسبوک اوپن کړل ده، او دغه ده. اوس ګورئ نه اوپن کېږي، وایي تاسو انټرنیټ دلته فعال نه دی، کنیکشن ټو نیټورک، وایي دلته دغه تاسو وایي آن کوئ، ډیټا نه کوي، نو بیا دغه کار کوي. نو ټول کار په دې ځای کې سیستم هغه کې ده، په سیټینګ کې ده دوستانو. چې کله دغه بېرته دغه تاسو د خانه ټیک مار کې د لایټ فسبوک، بیا تاسو کولی شئ چې هغه اپلیکیشن په خپله خوښه باندې وکاروئ. زه راځم بېرته لایټ فسبوک هغه ټیک مار کومه، راځم لایټ فسبوک باندې زه کلیک کوم. اوس ګورئ ډایرکټ خلاص به شي. اوس دغه درته ښیم، د پلی سټور درته ښیم، پلی سټور، یوټیوب درته ښیم. یوټیوب دوستانو، یوټیوب کار کوي ښه. یوټیوب ته زه راځم، په یوټیوب باندې ما کلیک وکړ، او اوس راځم چې کله دلته اوس ګورئ کار کوي ښه. نو لږ څه انتظار به ورته وکړو چې دلته یوټیوب موږ ته راخلاص شي. یوټیوب ګوره دوستان دغه راخلاص شي، کار کوي. نو زه اوس راځم یوټیوب لرې کومه، چې یوټیوب اوس بیا کار کوي که نه، دلته زه یوټیوب هم ورته انتخاب کوم. یوټیوب دلته ټیک مار څخه وباسم، او بیا راځم یوټیوب ته داخلېږم. پلی سټور هم کار نه کوي دوستان، دغه 100%
دقیق کار کوي او زه خپله هم دغه طریقې کاروم دوستانو. نو دغه دا کار نه کوي، راځم هم ته دلته ګورئ کار نه کوي دوستانو، وینئ ډیټا هم فعال ده، خلاصه ده. نو دلته چې کوم یو اپلیکیشن تاسو ورته انتخاب کوئ که نه، هغه به کار کوي او بغیر له اجازت څخه به ستاسو په موبایل کې یو اپلیکیشن هم کار نه کوي. نو په دې سره هم ستاسو د موبایل انټرنیټ مصرف ډېر کمیږي دوستانو. نو دلته وای فای هم تاسو وای فای کې هم ورته دغه خپل د خوښې اپلیکیشن ورته انتخاب کوئ، هغه به هم تاسو بغیر د اجازت څخه کار نه کوي تاسو په موبایل کې. نو کله چې منیج اپس ډیټا ته راسئ که نه، نو دلته به ستاسو له اجازت څخه بغیر یو هم کار نه کوي. نو خدای دې وکړي چې دغه ویډیو څخه به تاسو څه زده کړي وي دوستانو. دې طریقې سره تاسو کولی شئ د انټرنیټ مصرف کم کړئ. نو خدای دې وکړي چې یو څه مو تر زده کړي. نو تر بل ویډیو پورې په الله سپارم، ښې چارې ښه وختونه، ادب عمل سه.